بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قسم دې په تور باندې او په داسې ښکارا کتاب باندې چې هغه په نرم سرمن کې لیکل شوی دی او په آباد کور باندې او په اوچت چت باندې او په چپو وهونکي سمندر باندې چې ستا د رب عذاب خامخا راتلونکې دی. داغه هیڅوک د فکون کې نشتا. یوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. هغه په هغه ورځ وی کله چې اسمان په سختۍ سره اوخوځيږي او غرونه به په هوا کې ګرځي. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. تباہی د په هغه ورځ د هغه دروغ غنونکو خلکو د پاره چې هغوی نن د لوب په تور په خپل دلیل بازو کې مشغوله دي. په کوم ورځ چې هغوی د دوزخ ورته په دیکو بوتل کېږي په هغه وخت با هغوی ته وویل شي چې دا هم هغه ور دي کوم چې به تاسو دروغ غنلو. اوس وای چې دا جادو دی او که تاسو ته په نظر ناراضي زئی اوس سوځي پدې کې تاسو کو صبر کوئ او کو نه کوئ دوه تاسو له یو برابر دي. تاسو له هم هغه سي بدله درکړي کیږي لکه څنګه چې به تاسو عمل کوو. ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. بشکا متقیان خلق بهلتا په باغونو او نعمتونو کې وی مزيب اخلي د هغه سيزونو کم چې به ورل خپل رب ورکوي او خپل رب به د دوزخ د عذاب نه بچ کړي. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هغوی ته به ویل شي خدای مزه سره خریس کوي د خپل هغو عملونو په بدل کې کم چې به تاسو کول. هغوی به یو بل ته مخامخ په غوړې دلو تختونو باندې ډډي وهلي وي او ناست بوي او مونږ به د خسته سترګوري هغوی ته ورواده کړو. والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون
کوم خلکو چې ایمان راوړې دي او داوی اولاد هم د ایمان په یو درجه کې داوی پیروي کړی دا نو داوی هاغه اولاد به هم مونږه په جنت کې داوی سره یو ځای کړو او داوی په عمل کې به هغه لا څه نقصان نور کوو هر سړی د خپل ګټي په بدله کې غاڼه دی مونږ به هغه لا هر قسم میوه او غوخي او چې څو داوی زړه غاړي ډېر ډېر ورکوو يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون هل تبا هغوی د شراب جام د یو بلدلاس نه زر زر اخلي چې په هغه کې با نه فضل بکواس وی او نه به پکې بدکرداری وی او داوی په خدمت کې با هغه الکان منډي وهي چې هم داوی د پاره با خاص کړی شوی وی داسې خيستا لکه پټي ساتل شوی ملغلري واقبل بعضهم على بعض يتساءلون دا خلق با پخپلو کې د یو بلنا د دنیا د تیرو شو حالاتو تپوسونه کوي قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم دوی بوای چې مونږ با مخکې د خپل کور په خلکو کې په یره ژوند تیرو اخر چې الله را باندې فضل وکړو او مونږه د سوزون کې هوا د عذاب نه بچ کړو مونږ په تیر شوی ژوند کې هم داغونه دعاګانې غوښتلې واقعي چې هغه ډېر احسان کوونکې او رحم کوونکې دی فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون نو اے نبی صلی الله علیه وسلم تو نصیحت کوا ته د خپل رب په فضل سره نه کاهن یې او نه لیونی ام یقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين آیا دا خلق وای چې دې شاعر دی او مونږه د په حق کې د زمانه د گردش انتظار کوو دوی ته وایا خدا تاسو انتظار کوئ زه هم تاسو سره انتظار کوم ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون آیا دوی ته خپل عقلونه د داسې خبرو حکم کوي یا دوی په ضد کې د حد نه اوریدونکو خلک دي ام یقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين آیا دوی وایي چې دې سړي دا قرآن په خپل د ځان نه جوړ کړي دي اصل خبره دا چې دوی ایمان راوړل نه غواړي کو دوی په دې خپل وینا کې رښتینی وي نو د دې غوندي یو کلام دی جوړ کړي او را دی وړي ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون آیا دوی د خالق نه بغیر په خپل پیدا شوی دي یا دوی په خپل د خپل ځان خالقان دي یا زمکا او اسمانونه دوی پیدا کړی دي اصل خبره دا چې دوی یقین نه لري ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون آیا ستاسو د رب خزانه د دوی په قبضه کې دي یا پاغه باندې
د دوی حکم چلیږي ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين آیا د دوی سره اندر پایا ده چې پاغي خيجي او د عالم بالا خبري اوري په دوی کې چې چاسو اوریدلې دي هغه دي یو سرګند دلیل راوړي ام له البنات ولکم البنون آیا د الله د پاره خودی لونه او ستاسو د پاره دي زامن ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون آیا ته د دوی نه سو اجر غواړي چې دوی د جبرني تاوان د بوج لاندې زورلې کیږي ام عندهم الغیب فهم یكتبون آیا د دوی سره د غیبی حقیقتونو علم دی چې داغه په بنیاد باندې دوی لیکل کوي ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون آیا دوی سچل جوړول غواړي که دا خبره وي نو کافران با پخپل چل کی راګیریږي ام لهم اله غیر الله سبحان الله عما یشركون آیا د الله نه سیوا د دوی بل معبود شته الله پاک دې داغه شرک نه کم چې دا خلق کوي وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ دا خلق کو د اسمان ټوټه را پریوتون کی هم ویني نوایبا چې دا غوري وریځ را روان دي فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون نو اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی په خپل حال باندې پریږدا تر هغه چې خپل هغه ورځ ته ورسي چې دوی به پکی په وهلو ورغورځول کیږي هغه ورځ چې نه به پکی د دوی تدبیرونه پکار راځي او نه به ورلسوک امداد لرازي او دغه وخت راتلو مخ کې هم د ظالمانو د پاره یو عذاب دی لیکن په دوی کې اکثر خلک نه پوهیږي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم اے نبی صلی الله علیه وسلم د خپل رب د فیصله دراتلو پوری صبر کوا ته زمون په نظر کې سو وخت چې ته پاسه نو د خپل رب د هم سره دغه تسبیح وایا د شپې هم دغه تسبیح وایا او ستوري چې کله واپس کیږي په هغه وخت کې هم